سلامونه ګران کتونکو، زه یم عقیل یوسفزی. امید ده چې تاسو به ښه یې. ګرانو کتونکو، د ډیجیټل میډیا دور دی. د مین سټریم میډیا چې کوم ادارې دي د هغې نه د خلکو، خاص کر د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان او د افغانستان د خلکو چې هغه ډېر غمزپه دي، هغه ډېر زیات غمزده دي، هغه د ټیرریزم ښکار شوي دي، هغوی چې دي د خپل مستقبل نه مایوسه دي. د هغوی یو شکایت دا دی چې په مین سټریم میډیا باندې هغوی ته د هغو د مشکلاتو، د هغو د معاملاتو، د هغو د سرګرمو په باره باندې هغه ځای یا هغه سپیس نه میلاویږي د کوم چې هغوی توقع ساتي. بجا طور له دا موږ ویلی شو چې د خیبر پښتونخوا صحافیان چې دي هغه د خپل وس نه زیاته کوشش کوي چې د صوبې او د دې ریجن معاملات چې دي یا مسایل چې دي هغه هایلایټ کړي. خو د ډیجیټل میډیا په دې دور کې موږ د نوي نسل په پس منظر کې د دې نه لا تعلقه نشو پاتې کېدی. د دغه شکایت یا د دغه خدشې یا د مطالبې په بنیاد باندې به زما کوشش وي چې موږ د یوټیوب د لارې د ډیلی بیسس باندې د روزانه په بنیاد باندې د خیبر پښتونخوا چې کوم مسایل دي د هغې یو کریټیکل انالیسس وکړو، موږ تاسو ته ښه معلومات در ورسوو او زما د خپل معلوماتو نه علاوه هغه خلک په دې کوشش کې یا د کاوش کې زه شامل کړم چې هغه د دې ریجن سره تعلق لري، هغه معتبر دي، کریډیبل دي، د هغو سره معلومات وي، د هغوی تجزیه چې ده هغه په دوراندیشۍ باندې منحصره وي. زما یقین دی چې څنګه تاسو زما د کتابونو په حواله باندې، زما د ټي وي پروګرامز په حواله باندې، زما د تجزیې او د اوورال د صحافت په حواله باندې زما حوصله افزایي کړې ده، بلکې زما رهنمایي مو کړې ده. په دې کوشش کې به هم زه کوشش کوم چې تاسو مایوسه نه کړم او د دې خبرې توقع ساتم، امید ساتم چې ستاسو رهنمایي او ستاسو سرپرستي او ستاسو مینه چې ده هغه به ماته په هر صورت باندې هغه په دې پس منظر باندې حاصله وي چې زه د دې صوبې یا د دې خاورې د یو بچي په حیثیت باندې، د یو غیر جانبدار صحافي په حیثیت باندې خپل کردار ادا کړم. ډېره مننه.